سلامونه دوستانو خوشبختانه چې کامیر هوایي شرکت هم متوانیده چې د هغو مسافرو لپاره متحده عربي اماراتو حکومت څخه اجازه واخلي چې کوم چا باندې وطن کې شپږ میاشتې وخت پرې شوی دی ټپه ختمه شوې ده. نو نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکوم، د هغې ترڅنګ ریپیډ ټیسټ قیمتونو باره کې معلومات درکوم او ځینې ملګري اوس هم دا پوښتنه کوي چې ابوظبي ته ریپیډ ټیسټ ضروري دی او که نه. نو دې باره کې به معلومات درکوم، د هغې ترڅنګ ځینې نور مهم مسایل، نو هغې لپاره دا ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ. دوستانو خوشبختانه چې کامیر هوایي شرکت وتوانیده چې هغه مسافر کم چا باندې چې وطن کې شپږ میاشتې وخت پوره شوی دی، مطلب د دوی ټپه ختمه شوې ده، هغوی لپاره متحده عربي اماراتو حکومت لخوا اجازه واخلي. مطلب دا چې دغه کسان اوس کولی شي چې کامیر سره هم سفر وکړي، لکه څنګه چې تېره ورځ آریانا هوایي شرکت دغو کسانو لپاره اجازه واخیسته، نو همده قسم کامیر هم وتوانیدو چې یادو کسانو لپاره متحده عربي اماراتو حکومت څخه اجازه واخلي ترڅو دوی سره سفر وکړي، خو په هغه صورت کې چې د یادو کسانو په ویزو کې وختي او ویزې په سیستم کې فعالي. نو نور هغه ملګري چې وطن کې په شپږ میاشتې وخت پوره شوی دی، ټپه ختمه شوې ده، دوی دا اندېښنه نه کوي، دوی کولی شي چې آریانا او کامیر دواړو سره اوس مهال کابل څخه اماراتو ته بیرته لاړ شي. خو دلته یادونه کوم کم چا چې شپږ میاشتې پوره کیدونکي دي او یا کم چا چې شپږ میاشتې پوره شوي دي، کوشش وکړئ زر تر زره متحده عربي اماراتو ته بیرته ځنونه ورسوئ. بل ریپیډ ټیسټ قیمتونو باره کې معلومات درکوم. دوستان دا تاسو واړو ته پته ده چې اوس مهال کوم څوک کابل څخه دوبۍ ته سفر کوي، که هغه آریانا او یا کامیر کې، نو دوی باید یو PCR ټیسټ وکړي او بل په هوایي میدان کې ریپیډ ټیسټ وکړي. نو ریپیډ ټیسټ په کابل هوایي میدان کې دوه لیبرشانې کوي، کوم چې یو سټار میډیکل کمپلیکس دی، بل CT دی. دغه دواړه قیمتونه تقریبا یو شان دي. پخوا 3500 افغانۍ وي، خو اوس د CT لابراتوار قیمت 3000 افغانۍ دی. دغه ټیسټونه هغه چاته ضروري دي کم څوک چې کابل څخه دوبۍ ته سفر لري، خو هغه مسافرین چې کامیر سره کابل څخه ابوظبي ته پرواز لري، دوی لپاره بیا د ریپیډ ټیسټ ضرورت نشته، دوی ته صرف یو PCR ټیسټ ضروري دی. بل کامیر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې کم کسان مونږ سره ټرانزیټ سفر لري د ابوظبي په میدان، نو دوی لپاره بیګیج کم فیس چې دی هغه نه اخیستی کېږي، ولې چې هلته دوی خپله د دې سیستم لري ترڅو بیګیج بل پرواز ته ټرانسفر کړي. مطلب کم جاز کې چې ستاسو پرواز دی همغې جاز ته ستا لګیج ولیږي. دوبۍ کې بیا دا دی چې کم څوک دوبۍ باندې ټرانزیټ ځي، نو هغه باید مرحبا کې بوکینګ وکړي او هغې کوم فیس دی هغه ورکړي، نو بیا ورته د لګیج چې کوم دی هغه همغه بل جاز ته لیږدول کېږي، کوم جاز سره چې د ټرانزیټ پرواز دی. بل آریانا او کامیر هوایي شرکتونو کارګو خدمات لا ښه شوي دي. کم څوک چې کارګو خدماتو ته ضرورت لري، نو تاسو کولی شئ چې آریانا او کامیر هوایي شرکت کسانو سره تماس ونیسي ترڅو دوی په دې برخه کې پوره معلومات درکړي او د خدماتو څخه فایده واخلي. نور نو نننۍ ویډیو هم دومره وه. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. حال او آباد اوسئ.